ګلونو لیدونکو، قدرمنو اوریدونکو، د سالنګ د لوړو غرونو ښکلي طبیعت، ښکلي آب او هوا لرونکي سیمې څخه تاسو ټولو ته مینه، درنښت وړاندې کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشحاله اوسئ او هر چیرې چې یاستئ د نړۍ له هر ګوټ څخه چې زما د ویډیو لیدونکي او اوریدونکي یاستئ، د زړه له کومې تاسو ته مینه، درنښت، سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او له سوکالیو مینې څخه ډک ژوند مو نصیب شه. ګلونو لیدونکو، تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او یوې بلې نوې ښکلي په زړه پورې او معلوماتي ویډیو ته. ګلونو لیدونکو، بیا هم سالنګ ته راغلي یو او غواړم چې د سالنګ له دغه ښکلې سیمې څخه تاسو ته یو په زړه پورې ویډیو ولرم. حتما تر پایه راسره مل اوسئ. یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او هغه ګلونو لیدونکو چې سبسکرایب کړی دی له تاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. ډیره زیاته مننه. او هغه لیدونکو چې نه سبسکرایب کړئ، کولای شئ چې سبسکرایب بټن کېکاږئ ترڅو نورې ښکلې په زړه پورې ویډیوګانې چې زما په یوټیوب چینل کې شتون لري وار په وار ستاسو مخې ته راسي او له لیدو څخه یې خوند واخلئ. ګلونو لیدونکو، د سالنګ لوی لاره ده. دا لاره ده چې واقعا هر هغه مسافر چې پرې تیر شوی دی یا تګ راتګ یې پرې کړی دی له خاطراتو څخه ډکې شیبې په دغه ښکلې او په زړه پورې سیمه کې تیرې کړې دي. زه هیله مند یم چې د ویډیو په لیدو مو هغه ښکلې خاطرې بیا ځلې تازه شي او خدای مه کړه که چا سره هم ښې خاطرې نه وي او غمجنې خاطرې وي، نو زه هیله مند یم چې بیا هیڅکله هم په ژوند کې مو دغسې خاطرې تکرار مشه. ګلونو لیدونکو، راځو او د سالنګ په لاره روان یو. د سالنګونو په هکله، د سالنګ د لارې، د دغه ولسوالۍ او د سالنګ د تونلونو په هکله به تاسو ته ډیر جالب او په زړه پورې او همداسې لومړی لاس معلومات شریک کړم. حتما د ویډیو تر پایه راسره مل اوسئ او ښایسته کومنټونو ته مو هم په تمه یم. ګلونو لیدونکو، د سالنګ لویه لار یوه غرنۍ لاره ده چې شمالي افغانستان له پلازمینې کابل جان، سویلي افغانستان او د اوسني پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت سره نښلوي. دغه لار د پروان ولایت او بغلان ولایت په پوله کې موقعیت لري او د کوشان درې ختیځ ته پروت دی. د سالنګ لار دغه سیمه په پخوانیو زمانو کې د افغانستان شمال یا تخارستان د پلازمینې کابل سره نښلوه. ګلونو لیدونکو، د سالنګ ولسوالۍ یا د سی او لنګ تاریخي نوم د پروان ولایت یو له ولسوالیو څخه ده چې د افغانستان په شمال کې د سالنګ ښار مرکز دی. سالنګ د هندوکش په جنوبي څنډو کې موقعیت لري او 560 مربع کیلومتره مساحت لري. دا په جنوب کې د جبل سراج ولسوالۍ، په لویدیځ کې د شینوارو ولسوالۍ، په ختیځ کې د کاپیسا ولایت او په شمال کې بیا د پنجشیر ولایت سره ګډه پوله لري. د یادولو وړ ده چې سالنګونه بیا دغه سیمه، دغه ښکلې ولسوالۍ د مرمرو د پام وړ کانونه هم لري. راځم ګلونو لیدونکو چې د سالنګونو تونلونو ته راسو. د هندوکش په غرونو کې پر دغه کوتل یا په دغه تونل باندې په دغه سیمه کې د یو تونل چې تر ټولو لوی تونل یا اوږد تونل دی له 1958 څخه تر 1940 کلونو کې د شوروي اتحاد د انجنیرانو او ساختماني کارکونکو لخوا د 3400 متره په لوړوالي سره جوړ سو چې اوس هم دغه تونل شتون لري. د سالنګ تونل د افغان کورنۍ جګړې پر مهال په 1990 کال کې ویجاړ شو او تر ډیره پورې په دغه لاره تګ راتګ بیا بند شو، ولی په 2002 کال کې د روسیې د بیړنۍ حالات وزارت یا RMES د تونل د بیا رغونې کار تنظیم کړ او ترمیم یا جوړښت یې یوه میاشت ونیول او په یوه میاشت کې بشپړ شو. ګلونو لیدونکو، سالنګ تونل دا مهال په سویل کې چاریکار او کابل او له مزار شریف او کندز ولایتونو سره نښلوي. د یادونې وړ ده چې د سالنګ تونل او لارې له جوړولو مخکې د کابل او شمالي افغانستان ترمنځ لار د شیبر له لارې وه چې ډېره یوه اوږده لاره وه
او تقریبا تګ راتګ 3 ورځې وخت پرې نیوه. یعنی خوشاله یو چې دغه تونلونه بیرته جوړ شوي دي او لنیکه مرغه تاسو به اوس هم په ویډیو کې وګورئ چې اوس مهال بیا ځلې دغه سړکونو او دغه تونلونو بیا رغونه پیل شوې ده. وخت به وغواړي چې د څو میاشتو په ترڅ کې به دغه تونلونه او دغه سړکونه به په بشپړه توګه جوړ شي او زموږ هیوادوال به وکړي چې ډیر راحت پرې تګ راتګ وکړي. دلیل هم دا دی چې د سالنګ تونل د سمندر له سطحې څخه 3950 مترو په لوړوالي کې موقعیت لري او د واورې پوښل شوي هندوکش غرونو په مرکزي سیمو کې دغه تونلونه موقعیت لري. نو د همغه لپاره ډیری کله د چې واوره وي او هوا هم یخه وي نو دغه سیمې یا دغه سړکونو تونلونو د بیا رغولو چارې یو څه ټکنی کیږي او تر هغه وخت چې بیرته نو هوا عادي حالت ته راوګرځي او دغه تونلونو دغه سړکونو چارې بشپړې شي. دغه ځای تاسو وینئ چې تونلونو کار پای ته رسیدلی دی او ډیر ښه استاندارد سړکونه پرې جوړ شوي دي ولې په مکمله توګه د ټولو تونلونو چارې نه دي بشپړې شوي او کار پرې روان دی. را بسم دته ګلونو لیدونکو چې دغه تونل تاسو دا اوس وینئ د دې تونل جوړول په 6 کلونو کې بشپړ شوی دی. دا پروژه د هغه وخت د افغان پاچا محمد ظاهر شاه په امر د شوروي حکومت په همکارۍ پیل شو. تونل 15 متره لوړ او 6 متره پلان دی. د پروژې ډیری کار د اضافي افغان اردو ځواکونو لخوا تر سره شو. د تونل په جوړولو 610 میلیونه ډالر لګښت راغلی. تونل د شمالي او سویلي افغانستان ترمنځ واټن 110 کیلومتره لنډ کړی دی. تونل شمالي افغانستان له سویلي افغانستان سره نښلوي او د تونل جوړولو د مخه بیا هم ویل سو چې دا د واورې پوښل شوي هندوکش غرونو له لارې د سوداګرۍ او ترانسپورت وسیله وه. همدارنګه دغه تونلونه د دې لپاره چې د غرونو په وروستیو لوړوالي کې موقعیت لري هر کال د واورې ښویدنې له امله او د انسانانو د مرګ ژوبلې له امله کیږي او په ژمي کې هم تودوخه -25 څخه تر -10 درجو ته هم راښکته کیږي. همدارنګه را بسوده ته چې دغه نوم یا دغه سیمې نوم ولې له سالنګ څخه سالنګ ته بدلون کړی. د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال وزیر محمد ګل مومند د کابل ولایت مرستیال په توګه وټاکل شو. هغه د سادهګۍ لپاره د کابل ولایت د ډیرو سیمو نومونه بدل کړل ځکه چې اولنګ د سانسکریت کلمه ده. په شمالي هند کې د همچل پردیش په ښار کې د سالنګ په نوم یو دره هم شتون لري. محمد ګل مومند د دې سیمې نوم د خپل تاریخي نوم څخه سالنګ ته بدل کړ. اولنګ یو سانسکریت کلمه ده چې په پښتو یا فارسی کې شتون نه لري. د اولنګ درې نوم د افغانستان، هند، ایران، اولنګ ځنګل او کردستان په څو برخو کې دي. دا ټول د آریایانو زړه نومونه دي ولی اوس مهال دغه ښکلې سیمه د سالنګ په نامه باندې شهرت لري او ټول هیوادوالو د سالنګ په نامه باندې یادوي. ګلونو لیدونکو د سالنګ آب و هوا بیخي متفاوته ده. د کال په هر موسم کې چې په دغه لار باندې څوک سفر کوي نو د یو ځانګړي طبیعت او د ځانګړي آب و هوا تجربه کوي. هغه کسان چې د ورځې په لړ کې په دغه سیمه کې مسیر وي او تیریږي نو ډیره ښکلې، ملایمه، مرطوبه او خوشاینده هوا به تنفس کوي او د دغه سیمې ښکلا واقعا ډیره عالی ده. په ژمي کې د پسرلي په پیل کې او د منی په وروستیو کې نو بیا دغه سیمه زښته زیاته سړه وي د دې لپاره چې په سپینو واورو باندې دغه لوړ غرونه پوښل شوي دي او دا هم د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې تر ډیره پورې لومړنۍ واوره همڅه کیږي د همدغو لوړو غرونو پر څوکو باندې اورېږي. ګلونو لیدونکو سالنګ هغه سیمه ده چې
نه یوازې د مسافرو د تګ راتګ سیمه ده بلکې زموږ ډیر شمیر هیوادوال هم په دغه ولسوالۍ کې ژوند کوي. دوی دلته کاروبار او روزګار دی. تاسو وینئ چې بشمیره ښکلي هوټلونه مسافرخانې په دغه سیمه کې جوړ شوي دي او زموږ هیوادوال هم دلته خپل ژوند تیروي. تر ډیره پورې هم دوی د دوی کاروبار همدغه د هوټلونو مسافرخانو چلول دي او همدارنګه دوی پر زراعت او مالدارۍ باندې بوخت دي. د دې لپاره چې د سالنګ د لوړو غرونو ترمنځ د سالنګ ډیر ښکلی او له اوبو څخه ډک سیند د کال په ټولو موسمونو کې بهیږي او د دغه سیمې اوسیدونکي د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره د سالنګ د اوبو څخه یا د سالنګ د سیند له اوبو څخه ګټه اخلي. ګلونو لیدونکو، موږ چې دغه سیمې ته راغللو نو یو څه شیبه مو دمه وکړله او ومو غوښتل چې د سالنګ د مست سیند له د اوبو له غږ څخه خوند واخلو او وکړای سو چې په دغه سیمه کې چې کوم هوټلونه دي خوندوره ډوډۍ لرو نو موږ هم ورنه ګټه واخلو. تاسو هم لیدونکي اوسئ او کله چې دغه سیمې ته راتلئ نو حتما یو څه دقیق دمه وکړئ او د سالنګ د ښکلي طبیعت څخه خوند واخلئ. برو Ya, deixa eu botar. Tá jogando tudo.